زمیر کابلوف ویلي چې روسیه ښایي د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پای وګورئ. د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د دې امکان شته چې روسیه افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني. ښاغلی کابلوف وایي دوی د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره خپل شرایط لري او په دې تړاو د امریکا یا کوم بل هیواد لار نه تعقیبوي. نوموړي زیاته کړې د روسیې ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر له وړاندې دغه شرایط په ډاګه کړي. افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي د دوی لومړنی شرط ټول ګډون حکومت دی چې ټولې خواوې پکې خپل ځانونه وویني او دا چاره به نورو راتلونکو مسایلو ته لاره هواره کړي. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.